د بېقاعده فعلونو ګردان یا وصلول. ګرانو لیدونکو تاسو به داسې ډیر زیات لیدلی وي چې بېقاعده فعلونه عموما په دویم او دریم شخص کې حالت کې تغیر راځي، لکه شلافن ویده کېدل، ډو شلیفست. دا چې ولې ا په ا املاوټ باندې تبدیل شوی دی، دا تغیر څنګه په فعل کې راځي، او یا هم په بل فعل کې ګیون ورکول، آیا ګیټ. دا چې ولې ا په ای تبدیل شوی دی، راځئ د دې په قاعده او قانون باندې په دې ویډیو کې یو ځای ځان پوه کړو. نو دا ویډیو ډیره زیاته مهمه ده، حتما را سره تر پایه وګورئ. لوس ګیټس. د بېقاعده فعلونو ګردان یا کانجوګیټ کول. بېقاعده فعلونه لکه فاغن، لیزن، زین، شلافن، ګیبن او همداسې نور. له دې نه مخکې چې دا بېقاعده فعلونه ګردان یا کانجوګیټ کړو، ګرانو لیدونکو که د باقاعده فعلونو ګردان یا کانجوګیټ کولو ویډیو مو نه وي لیدلي، هیله ده چې لومړی دا ویډیو وګورئ تر څو په دې لوست باندې ښه پوهه شئ. له دې نه مخکې چې بېقاعده فعلونه ګردان یا کانجوګیټ کړو، د یادونې وړ ده چې بېقاعده فعلونو کې د ورب شتام یا ریشه کې همیشه ا یا ای توری وي. لکه څرنګه چې ګورئ فاغن فعل کې ا توری دی، په لیزن فعل کې ای توری دی، او په زین فعل کې هم ای توری دی، او په شلافن فعل کې ا توری دی. نو دلته موږ سره دوه ګروپونه شول، یو هغه چې ا توری لري او بل هغه چې ای توری لري. تر ټولو بیا مهم دا دی چې د بېقاعده فعلونو په دویم او دریم شخص مفرد کې د فعل په بڼه کې لږ تغیر راځي. راځئ چې لومړی د لومړي ګروپ په تغیر باندې ځان پوه کړو. هغه داسې دی چې په دې فعلونو کې ا په ا املاوټ باندې تبدیلیږي په دویم او دریم شخص کې. په دویم ګروپ کې ای په ای باندې تبدیل کیږي، او ځینې وخت ای په ای باندې تبدیل کیږي. راځئ چې اوس دا فعلونه ګردان یا کانجوګیټ کړو. شلافن ویده کېدل، ایش شلافه. لومړی شخص مفرد، ډو شلیفست. دویم شخص مفرد، لکه څرنګه چې ګورئ ګرانو لیدونکو په دویم شخص مفرد کې ا په ا املاوټ باندې تبدیل شوی دی. ایا زی اس شلیفت. دلته هم ګرانو لیدونکو په دریم شخص مفرد کې ا په ا املاوټ باندې تبدیل شوی دی. ویا شلافن. لومړی شخص جمع، یا شلافت. دوهم شخص جمع، زی شلافن. دریم شخص جمع. ګرانو لیدونکو لکه څرنګه چې ګورئ د بېقاعده فعلونو په ګردان یا کانجوګیټ کولو کې یوازې په دویم او دریم شخص مفرد کې د فعل په بڼه کې تغیر راځي. د لومړي ګروپ په فعلونو کې یوازې ا په ا املاوټ باندې تبدیلیږي، لکه څرنګه چې ګورئ ډو شلیفست. ا په ا املاوټ باندې تبدیل شوی دی، او په دریم شخص کې ایا زی اس کې هم ا په ا املاوټ باندې تبدیل شوی دی. راځئ چې اوس د دوهم ګروپ د فعلونو په تغیر باندې ځان پوه کړو. ګیبن ورکول، ایش ګیبه. لومړی شخص مفرد، ډو ګیبست. دوهم شخص مفرد. ګرانو لیدونکو لکه څرنګه چې ګورئ دلته هم ای په ای باندې تبدیل شوی دی. ا زی اس ګپت. دلته هم ای په ای باندې تبدیل شوی دی. دریم شخص مفرد، ویا ګیبن. لومړی شخص جمع، یا ګپت. دوهم شخص جمع، زی ګیبن. زین لیدل، ایش زیا. لومړی شخص مفرد، ډو زیست. دوهم شخص مفرد، لکه څرنګه چې ګورئ
A په E باندې تبدیل شوی دی. A-Z-S زیت. دریم شخص مفرد. دلته هم ګرانو لیدونکو تاسو ګورئ چې A په E باندې تبدیل شوی دی. ویا. زین. لومړی شخص جمع ایا. زیت. دوهم شخص جمع زی. زین. ګرانو لیدونکو د بې قاعده فعلونو په ګردان یا کانجوګیټ کولو کې تر ټولو مهم هغه دا و چې په دوهم شخص او دریم شخص مفرد کې یوازې د فعل په بڼه کې تغییر راځي او د دغه تغییر په قاعده او قانون باندې موږ او تاسې یو ځای پوه شو. نو دا و ګرانو لیدونکو د بې قاعده فعلونو ګردان یا کانجوګیټ کول. هیله ده چې یو څه به مو ترېنه زده کړي وي. له هیره مه ونه باسئ چې ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. بس بالت. چوس.